زبیده خاتون دا د هارون الرشید بادشاہ ښځه وه. یو نیکه بیبي وه ډېره زیاته، ډېر واقعات یې کتابونو لیکلي دي. تاریخ لیکلی دی چې د دې په کور کې به روزانه 300 جنکۍ داسې وې حافظانې، دی به د قرآن مجید تلاوت کو. 24 غنټې به د دې کور کې دغه د تلاوت دا سلسله سٹارټ وه. ټیم یې ورله مقرر کړی او هغوی به دا تلاوت کو. د یو وارې خوب ولیدو، ډېر عجیبه او خطرناک خوب یې ولید. ظاهري طور ډېر د خفګانو. خوب یې داسې ولید چې زه یو ځای کې یم او یو شپونکی دی، هغه زما سره بدفعلي وکړله. داسې خوب یې ولیده. دا چې راویښه شوه ډېره زیاته خفه ده، پریشانه ده. غم دی ورسره چې دا الله ما څنګه خوب ولیده. ډارې کې خپل خادمه را وغوښتله، هغې ته وی چې علامه ابن سیرین رحمت الله علیه لاړه شه، خو زما نوم به ورته نالې، خپل ځان به ورته بانه کې چې دا خوب ما لیدلی، ځکه دا ډېر خطرناک خوب دی، زه بې یارېږم. چې کله دا خادمه تلې د علامه ابن سیرین رحمت الله علیه درې خوابو کې تعبیر دی باندې یو کتاب هم لیکلی دی، دا ډېر ماهر و د خوبونو په تعبیر کې. چې کله دا لاړه دی ورته خوب بیان کو، نو ابن سیرین رحمت الله علیه ته وی دا خوب خو ستا نه دی، دا ستا خوب نه دی، دا خو یو خوش قسمته انسان دا خوب لیدلی دی. رښتیا رښتیا راته ووایه د چا دی دا خوب؟ دا ورته وی چې ما باندې خو هغوی دا قسم کړی دی چې زما نوم به نالې، دی راته ویلی دی چې زما نوم به چاته نالې. وی لاړه شه تپوس دې وکړه. دا چې راغلی ده زبیده خاتون ته خبره کړې ده، هغه وی چې بس واله ورته چې دا دی لیدلی، چې هغه وی چې ښکلی خوب دی نو بیا ورته نوم واله. دا چې تللی ده او خوب یې ورته ویلی دی، هغه ورته وی چې دا د زبیده خاتون خوب دی. هغه وی چې دا خوش قسمته انسان دی، راتلونکي وخت کې به الله د دې نه یو داسې عمل کی، یو داسې فعل به ترنه جاري کی چې تمامي دنیا ته او تمامو مسلمانانو ته به د دې نه خیر چې دی هغه رسي. دا ډېره زیاته خوشحاله شوه. هارون الرشید دوی د حج موقع د حج له تلي دي، چې کله دوی عرفات ته ورسېدل اوبه به نه وې هغې وخت کې، ډېر زیات تکلیف و عربو کې، هېڅ ځای کې اوبه نه وې، پیاده سفر یې وې، د اوبو هېڅ انتظام نو. عرفات کې دغه شان مزدلفه کې دغه شانتې مینا کې د اوبو ډېر زیات کموت و. حاجیانو چې دی ولیدل دي ته هغه خپل شکایت دی ته وکړو، دې بادشاه ته چې دی هغه خبره وکړله چې هر څه چې د دې حاجیانو دا مسله دا به ختمول غواړي. تمام مسلمانانو چې څومره حکومتونه و هغې ته یې خطونه ولېږل چې څومره انجینران دي دا را وغواړئ. هلته هغوی را جمع کړل او د هغوی سره یو میټینګ وکړو چې د دې حاجیانو دپاره به د اوبو انتظام کول غواړي. کم ځای کې چې اوبه په څه ځای کې چې اوبه په هره علاقه کې چې اوبه دا اوبه به په څه طریقه باندې دلته راوستل غواړي. د هغې دپاره ځای په ځای باندې ټانکۍ روغې کړې، یو لوی انتظام یې چې دی هغه روغ کړو. بعضې د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې د عراق د علاقې نه دا اوبه د نهر په شکل کې راوستې عرفات ته. په کروڑاو په لکاو د نانیر دراهم دا یې په هغې باندې دغه کړل. چې کله نهر تیار شو هغې افسر ولغه تمام دستاویزات راوړو چې دومره دومره خرچه پې راله، دی ورته مخکې دستخط وکړو او بیا یې هغه پاڼه چې دی هغه سیرې کړه چې دا ما د دې دپاره نه دي کړې، د دې بدله به ماله الله اخرت کې چې دی هغه راکړي. اوس هم هغه تقریبا 1300 سال د مسلمانانو د هغې نهر نه پیدې اغوستي دي. اوس هم هغه زاړه نشانات لا موجود دي. نو خبره مې دې پورې کوله چې یو نهر یا دغه شانتې کویې د الله د رضا دپاره ایستل دا صدقه جاریه ده.